مدارس د دین سپېڅلي ارګانونه دي نړۍ مشالونه دي نړۍ مدارسو له پیړیو دي روزلي ستر اشخاص شفه مینه او اخلاص تاسو وګورئ تاریخ د حضرت سعد ابن وقاص د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ستوري هغه علمي سیالۍ چې څه موده مخکې د کابل ښار پوهنې ریاست لخوا د نهمې ښوونیزې ناحیې اړوندو رسمي او خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ په لاره اچول شوې وې، نن یې ممتاز زده کوونکي د پوهنې مسؤلینو له لوري د یو لړ شانداره مراسمو په ترڅ کې وستایل شول. په یادو مراسمو کې د کابل ښار پوهنې رئیس قاري عبدالباسط حقانی، د ښوونیزو ناحیو آمرینو، علما کرامو، د رسمي او خصوصي ښوونځیو مسؤلینو او زده کوونکو ګډون درلود. غونډه د قرآن کریم د څو مبارکو آیتونو په تلاوت سره پیل شوه. ورپسې د کابل ښار نهمې ښوونیزې ناحیې امیر محمد یونس مخلص په خپله پرانیستونکې وینا کې میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د یادې علمي غونډې په تړاو ګډونوالو ته مفصل معلومات وړاندې کړل. عزیزانو، دغه برنامه چې د سیرت ستوري سیالۍ په نامه وه، د نهمې ښوونیزې حوزې اړوند د 15 خصوصي ښوونځیو او 10 امارتي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ په کار اچول شوې وه. دغه برنامه تقریبا 3 پړاوې درلودل. په لومړي پړاو کې په ټولو ښوونځیو کې تقریبا له 2000 زده کوونکو څخه د مفتي صاحب مشهور کتاب چې د سیرت الخاتم الانبیاء په نامه ده دغه تدریس او بیا په هغه کې ازموینه واخیستل شوه. د 500 ښوونځیو څخه ښوونیزې حوزې ته 500 ممتاز زده کوونکي معرفي شول. دغه راز د کابل ښار پوهنې رئیس د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ستوري ګټونکو زده کوونکو ته د مبارکۍ په ترڅ کې زیاته کړه چې د افغانستان اسلامي امارت د پوهنې وزارت په خپل ټول توان سره د دیني او عصري علومو په برخه کې د هیواد بچیانو ښوونې او روزنې ته ژمن دی. مونږ په دې کوشش کې یو چې په ټولو مکاتبو کې د خپلو ورونو شاګردانو لپاره داسې سالم رقابتونه، داسې سیالۍ رامنځته کړو چې هم هغوی په عصري علومو کې او هم په دیني علومو کې زده کړه وکړي. او زموږ شاګردان انشاءالله العزیز چې ډېر ښه استعدادونه لري، چې امکانات او زمینه د درس ورته برابره سي، دې ته مونږ او د وزارت معارف ټوله رهبري ډېره متوجه ده، خاصه توجه یې دې ته کړې ده او هلې ځلې کوي د دې لپاره چې زموږ شاګردان هم په دیني علومو کې او هم په عصري علومو کې زده کړه وکړي. د مسؤلینو په وینا دغه علمي سیالۍ د کابل ښار نهمې ښوونیزې ناحیې اړوندو رسمي او خصوصي ښوونځیو د 2000 تنو زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې چې تر ارزونې وروسته 26 تنه زده کوونکي د ممتازو کسانو په توګه وپېژندل شول او بالاخره له دې جملې څخه احمد سهیل د غلام سخي زوی لومړی مقام، ذبیح د محمد زوی او عبدالمصور د شاهجهان زوی په ترتیب سره 2یم او 3یم مقامونه خپل کړل. یاد مراسم ممتازو زده کوونکو ته د جایزو او ډالیو په ویشلو او دعایي په لوستلو سره پای ته ورسېدل. الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.